لمبي بوي سختي بوي د پولیس رات سختي ته چې ګوري د ټولو امتیانو د خولې نه به دا آواز وخیږي یا محمدا یا محمدا. نبی علیہ السلام فرمائی زه به مقام محمود کې هم رامنډه وکم چې امتیان راته فریاد کوي. جبریل علیہ السلام به زما په بډه کې لاس واچوي ما ته به وایي لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه. زه به ورته وایم زما امتیانو راته چغه والي یا محمدا یا محمدا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین پیغمبر شفیع المذنبین غیرتی پیغمبر با د پولیس رات اړخ ته ځان را رسي او د دې ګناهګار امت شفاعت پکای او په پولیس رات پر آسانه لارې ورته ګوري. معزز سامعینو په هغه وخت کې بم د یا محمد غیب ته आवाजونه کیږي او دا بدبخته منافقان دغه چې نن د دې منکرین دي دای به ملتبه دي ته مجبور وي بلکې دا نسبت کې د شرک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته څنګه ورته مشرک وای. مشهور واقعه ده بچه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم رضی الله عنه وفات ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړي هغه ورته فرمایي انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون. منګ ستا هغه وفات ده بعد الوفات په خپل فعل د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ده. ای زما بچی ابراهیم منګ ستا په فراق باندې غمگین یو. دا ندا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کړی دا څوک چې دا وایي چې دا شرک دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشرک ویلي. لہذا دا سړی زندیق شو داسې کافر دی چې د کفر اعلی مرتبه ده که زر کرتیم توبې وباسي دا بیرته مسلمانېږي نه. حکم د په شریعت کې دا دی فقها لیکي قاطع حکم دی فیصله دا ده چې نقصه د پیغمبر او کمه په شان په ذات په اوصافو د پیغمبر کې دا یو سړی وکړي که عمدن وي که سهون وي که قصدن وي که جدن وي که حزلن وي. چې الله د سره مل نوي رحمانا چې الله د سره مل نوي رحمانا کله کې د سره وي یک تنهای نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر. علماء بحيث لم يقبل توبته لا عند الله ولا عند الناس وحكمه في الشريعة المطهرة القتل قطعا ولا يداهن السلطان ولا نائبه في حكم قتله. خلاصة الفتاة فرمائي چې دغه شخص چې دا نقصه د پیغمبر باندې خصوصا چې د شرک نسبت ورته کوي دا سړی دا خبره که قصدي کړې وي که ساوي کړې وي که عمدي کړې وي که جدنې کړې وي که حزلنې کړې وي که خطانې کړې وي که سهونې کړې وي فقط کفر خلودا ابدي کافر دی همیشه کافر دی دائمی کافر دی په داسې شان سره چې لم یقبل توبته توبه نه قبلېږي که زر توبې وباسي حکم د په شریعت پاک کې قتل دی په قطعي طریقې سره بادشاه دی په حکم د قتل دی کې سستی نه کوي نه نایب د بادشاه دی د قتل کړی شي. لہذا دا شخص د دې ویونکی نبی علیه السلام ته د مشرک نسبت کوي دا زندیق دی چې هر څوک وي په هر ځای کې وي دا سړی چې دی دا کافر دی. د بلې مسلې په ضمن کې وضاحت د همدې ندا یا رسول الله کومه هغه مسله دا ده چې یو مستحب فعل دی کتابونو د احناف هغې ته د ګناه په نظرم نه ګوري. که انسان ګناه وکړي او ګناه ورته ووایي او استغفار ووایي نو رب کریم به ورته معافه کړي. خو که یو شخص یو ګناه کوي او هغې ګناه ته ګناه نه وایي نو د استغفار سوچ او فکر ورسره نه وي هغه جرم عظیم جرم دی. هغه جرم چې ډېر خلک په هغې کې اخته دي چې هغې ته د افراط او د تفریط جرم ویلی شي. او ډېر خلک نبی علیه السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي چې ستاسو په محبت کې بس خلک په زیاتي او افراط کې راشي او د شریعت او صراط مستقیم نه بوځي لکه د دې دور روافض او شیګان او څه خلک به ستاسو سره بغض او عداوت راواخلي په هغې به د دین نه وځي. او بیا ورته فرمایي لکه دا شان به زما په محبت کې هم څه خلک د صراط مستقیم نه وځي او څه خلک به زما په عداوت
او زما د شان کې د تفرید په کولو باندې د صراط مستقیم نه خارجي. دغه دو فسادونه چې افراط او تفرید دی چې د صراط مستقیم نه په مسلمان خارجيږي، دا دواړه عظیم جرمونه دي. خدا داسې جرمونه دي چې کم خلق په افراط کې اخته دي، هغه دې ته افراط نه وایي زه د دین په یو شعبه کې لګیا یم، او کم بی دینان خوارج او غیر مقلدین وغیره نور ډلې چې هغه د انبیاء علیهم السلام او د صحابه کرامو د اولیاء کم تنقیصات کوي او تفرید کوي، او رب کریم چې هغه ته کم مقامات ورکړي دي د هغې نه انکارونه کوي. هغه لګیا دي په دې خوشحالۍ کې چې مونږ خلک توحید طرف ته راکاږو. هغه دی لګیا په عظیم جرم افراط کې دی، خو لیکن هغې ته د محبت نوم ورکوي، یا لګیا په عظیم جرم تفرید کې دی او هغې ته د توحید او د اشاعت التوحید نوم ورکوي. دا عظیم جرمونه دي چې امت ورکې اخته دي خو جرم ورته نه وایي. لہذا په دې دواړو جرمونو کې چې افراط او تفرید دی، که د شریعت اصول مطالعه کړی شي نو دا تفرید او د چا په شان کې کمی کول دا د افراط نه عظیمه ګناه او جرم دی. عام خلق دا هغوی په ذهن کې د شیګانو دشمنی ده او کافر ورته وایي څوک ورسره تعلق نه ساتي، په دې وجه چې دا مفرطین دي، زیاتي کوونکي دي. صحیح ده چې هغوی ګمراه خلق دي، د هغوی په ګمراهۍ کې چې شک نشته، لیکن بالمقابل چې د شیګانو په ضد باندې دي او د اهل سنت والجماعت په بل اړخ باندې چې هغوی د تفریط والا دي، تنقیص والا دي، د انبیاء علیهم السلام د شان نه انکار کوي، د اولیاء د شان نه انکار کوي، د صحابه کرامو د شان نه انکار کوي، هغه خلکو سره بیا ډېر خلک تعلقات هم ساتي، هغوی بیا د اهل سنت په نوم ملقب ګرځي، هغوی بیا د اهل سنت نه خارج هم نه ګڼي. تعجب په دغې باندې زه به مختصر دو روایات پیش کم چې په یو کې شایبه د افراط راځي، محبوب علیه السلام منع کوي خو په هغې تشدد او په هغې جلسه نه جوړوي، په هغې باندې بغض او غصه چاته نه کوي. خو کمو صاحبانو کمو کسانو چې تنقیص کړی دی، تفریط یې کړی، نبی علیه السلام په هغې لوی اجتماع جوړوي. مثلا د بخاري په روایت باندې یو واده ته نبی علیه السلام مبارک تشریف یوړ او په هغې کې جنکو تمبل وهه او په هغې سره سره یې د نبی علیه السلام مدح بیانوله. یو بیبي مبارکې جنۍ دا شعر وویه چې فینا نبی یعلم ما فی غد، په موږ کې یو پیغمبر علیه السلام موجود دی چې د سبا ورځو په ټولو کارونو باندې علم لري. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې لا تقولین مثل ذلک، اے بی بی مبارک داسې خبره بیا مه کوه. دا خبره یا محبوب علیه السلام د تواضع نه کړي، لکه علامه قسطلاني رحمت الله علیه دې ته اشاره کړې ده، یا محمود علوسی رحمت الله علیه تفسیر خپل کې دې ته اشاره کړې ده. او یا دا و چې د بی بی مبارکې دې قول کې چې یعلم ما فی غد، دا ما لفظ عامو، نو علم غیب کلی او په تفصیل طریقې سره ثابتېده ورکې نبی علیه السلام دومره ورته ویلي چې داسې مه وایه. بالمقابل کم چا چې د محبوب علیه السلام د علم نه انکار کړی او تفریط یې کړی دی، د هغې یو واقعه به بیان کم. کتاب المغازی د واقعي دا روایت ذکر کړی دی. په غزوه تبوک کې 10,000 صحابه کرام موجودو، واپسۍ کې محبوب علیه السلام را روانو، په یو ځای کې قافله واړوله، اوښانې په دشته کې سرېدې، هغه اوښه د نبي علیه السلام معطله شوه، زر رانغله. په غزوه کې اوښه د نبي علیه السلام سرېږي، ډېر وخت معطله شوه، رانغله. محبوب علیه السلام اعلان وکړه چې زما اوښه ورکه ده، وګرځېږئ زما اوښه راولئ. کتاب المغازی د واقعي روایت دی. منافقان په هغه زمانه کې موجودو، لکه دې زمانه کې چې د محبوب علیه السلام د شان منکرین دي، هغوی په خپلو کې ګنګوسي خواره کړل، یو بل ته یې وویل که نبي علیه السلام په غیبو پوهېدی نو د اوښې نه دې خبر شي که نه. چټې د نبي علیه السلام د علم غیب نه انکار وکړه، تفریط یې وکړه، تنقیص یې وکړه،
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع ملو شو چې څه خلکو داسې انکار کړی دی او داسې خبره یې کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابه کرامو اجتماع جوړ کړه او بیا پاسېده، د رب کریم ثنا یې ادا کړه او د هغې نه بعد یې وفرمیل چې تاسو کې څه خلک دي چې زما په علم باندې اعتراض کوي، بې قسم خوري. والذي نفسي بيده، زما دې په هغه ذات باندې قسم وي چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی، قسم پې باندې خوري چې لا اعلم الا ما علمني الله تعالی اذهبوا الى وادي كذا وكذا وشعوب كذا وكذا. زما دې د رب کریم په ذات قسم وي چې زه خپل علم نه دی زما ذاتي بلکې عطایي دی، هغه څه دی چې رب کریم ما ته راکړی دی. ځئ لاړ شئ فلانی خور ته لاړ شئ، فلانی ناو ته لاړ شئ، هلته د اونې په جرله کې زما د اوښې پړی نښتی دی، راخلاصی کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک لاړه، ګوري چې د اوښې پړی د اونې په جرله کې نښتی راخلاصي. عرض مې دا کړ چې هغه کسان بی بی مبارک یو قول کړی و، هغه قول افراط نه و لیکن شایبه د دې پکې جوړېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وایي لا تقولین مثل ذلک، جلسه پې نه جوړئ د افراط په صورت کې، یا وهم د افراط کې فقط د هغې نه منع کوي. چې علما حیرانېږي، بعضې علمان وایي دا عاجزي د نبي علیہ الصلوۃ والسلام. بالمقابل چې کوم منافقانو تنقیص کړو، تفریط یې کړو، د هغې متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه وښودله، صحابه کرام یې پرې راغونډ کړل، اجتماع یې پې باندې جوړه کړه. نو دا هغه عظیم جرمونه چې افراط او تفریط دی، خو تفریط ته افراط نم ډېر مضر دی او دې باندې انسان لوی د ګمراهۍ هغه کندې ته غورځېږي. د مفرطینو د تفریطیانو چې څوک په دین کې زیاتې کوي او یا یو کمې کوي، د هغې یو مختصره علامه عرض کول غواړم. هغه دا چې د مفرطینو تفریطیانو لوی علامه جسد کې به دا وي چې د هغې په تندو کې به تکه توره ټاپه جوړېږي، او دا ټاپه هغه څوک چې تفریط او تنقیص د انبیاو د اولیاو په شان کې کوي هغوی کې هم پیدا کېږي، او دا ټاپه هغه چا کې هم پیدا کېږي چې کم زیاتې او افراط کوي، په دې بل جانب باندې د دین نه وتلي دي، د هغې په تندو کې به هم داسې آثار وي. او بیا به خلکو ته داسې وایي چې دا خو قرآن عظیم الشان کې د صحابه کرامو په صفاتو کې راغلی ده چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. ظاهري ترجمه دوی داسې کوي چې د صحابه کرامو په مخونو کې دوی د مخ نه تندی مرادی، په تندو کې به نښې وي د اثر د سجدې د وجې. حال دا دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک د دغې اثر او د دې سیما ترجمه چې کړې د طبراني په روایت باندې، هغه مبارک فرمایي چا ته تپوس وکړه چې دا سیما هم دا څه شی دی چې د نیکانو په مخ کې پیدا کېږي. هغه مبارک جواب کې وفرمیل هو نور یوم القیامه، دا د قیامت په ورځ باندې رڼایي ده چې د سجدې والاو په مخونو کې به د قیامت په ورځ مخونه به سپین پړقېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د سیمانا د قیامت د ورځې رڼایي اخلي، او دې مولیانو ورته خلکو ته فتوا د دې ورکړه چې نه دې دنیا کې به په تندي کې تور ټاپې جوړېږي. دا د ځان نه د قرآن تفسیر دی. صحابه کرامو کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی لیس بالذی ترون ولكن سیماء الاسلام وخشوعه، دا هغه سندی دا نخا چې تاسو ته پتندو کې ښکاری، بلکې دا د اسلام یو نخا ده، او دا څه د عاجزۍ آثار دي چې د دنیا کې د سجدو والاو باندې به هغه ښکاره کېږي. بهرحال مجاهد رحمت الله علیه هم داسې شرحه کوي چې دا د قیامت د ورځې یو روښنایي ده او یو سپینوالی دی. څومره محدثین مفسرین چې د دې ترجمه کوي، نو څوک په دې دنیا کې د مخ هغه د بېخوبۍ آثار یادوي، او څوک چې کوم دی د عاجزۍ آثار یادوي، او څوک چې کوم دی د قیامت د ورځې رڼایي او د قیامت د ورځې هغه نور یادوي مراد د دې نه. خو ټوله ټاپه نه یو مفسر، یو محدث، یو صحابي مبارک، یو تابعین دا اخذ کړي. لا الټا په دغه ټاپه باندې یو څو د صحابه کرامو حوالې به پیش کم چې څومره صحابه کرامو په دې ټاپه باندې چې کوم دی صراحتا ردونه کړي دي چې دا ټاپه دا صحیح شی نه دی او منع یې د دې نه کړې ده. اول د دین عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. دا هغه روایت تفسیر بغوی 4 جلد 206 نمبر صفحه کې ذکر کړی ده.
هغه مبارک فرمایي اما انه ليس بالذي ترون ولكنه سماع الاسلام، دا نخ په تندي کې نخ کاریږي، دا د اسلام یو نخ ده او مراد ورنه عاجزی ده. او دا شان ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ یو دویم صحابي دی، هغه مبارک هم په دغه ټاپه باندې رد کوي، د چا په تندي کې چې ګوري مبارک ور باندې خفه کېږي. دا روایت مصنف ابن ابي شيبه ذکر کړی دی اول جلد 203 صفحه کې، او بحقی ذکر کړی دی په دویم جلد 206 صفحه کې. ابو الدرداء رضی الله عنه راى امراه بوجهها اثر مثل صفنه العنز، حضرت ابو الدرداء سے یو زنانه ولیدا چې د هغې په تندي کې د چیلۍ د خپې په شکل باندې یوه ټاپه جوړه وه. فقال ابو الدرداء رضی الله عنه لو لم يكن هذا بوجهك كان خيرا لك. اے بی بی ډېره ښه ښځه یې، که ستا په تندي کې دا ټاپه نه وی نو ډېره به ښه وې. ابو الدرداء رضی الله عنه د قرآن نه خبر دی، هغه مبارک دی یو بی بی په تندي کې دې اثر نه بده ګڼي، ورته وایي ښه ښځه یې خو چې دا ټاپه ستا په تندي کې چېرته نه وي. دا شان ابو الدرداء رضی الله عنه رأى رجلا بین عینیه اثر السجود، حضرت ابو الدرداء صاحب یو سړی ولید چې ګوري په تندي کې یو ټاپه جوړه ده، ورته وایي لو لم یکن هذا کان خیرا، ښه سړی که دا دې په تندي کې نه وی نو ډېره به ښه وه. دا روایت الفائق فی غریب الحدیث اول جلد 109 صفحه کې ذکر کړی دی. دا شان عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه مبارک هم په دغه ټاپه باندې رد کوي. روایت کی راضی، دا روایت د بحقی دی دویم جلد 296 صفحه کې ذکر دی. عبدالله نوم یو شخص راغی په تندي کې ټاپه ده، دی ورته فرمایي عبدالله ابن عمر صاحب ان صورت الرجل وجهه فلا تشن صورتک. اے سخت شخص عبدالله صاحب، د انسان تمام صورت زینت په مخ برابرېږي، دا خپل مخ د ما عیبجن کوه، دا تا په تندي څه نخرې کړي دي چې چاپه دې ورکې جوړه کړې ده. دا د عبدالله ابن عمر صاحب یو بل صحابي چې داغه یا یو بل شخص صحابي نه دی، داغه په تندي کې دا اثر ولید، بله یو ګڼنه ورنه. تفسیر روح المعانی په 14 جلد 108 صفحه باندې د دې روایت نه رستو وایي فذلك انما هو اذا اعتمد بجبهته وانفه للارض لتحدث تلك السماء. دا دغه چا باره کې دي چې قصدن تندی په ځمکه زور کوي چې زما په تندي کې ټاپه پیدا شي. فرمایي وذلك محض رياء ونفاق یستعاذ بالله تعالی منه. دا خالص ریا ده، دا منافقت ده، خدای تعالی باندې د دغه ټاپو نه پناه غوښتل پکار دی. تفسیر روح المعانی صاحب وایي. دا شان ابن علی او ابو النضر رضی الله تعالی عنہ مبارک دو صحابه کرام دی، بحقی دا روایت ذکر کړی دی په دویم جلد 296 صفحه باندې. وایي چې یو سړی راغی ابن علی رضی الله عنه ته، هغه ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ وایي زه ستا خادم یم. ورأى بین عینیه سجدة سودا، ګوري چې په تندي کې تکه ټوره چاپه جوړه ده. ابو النضر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ما هذا الاثر بین عینیک فقد صحبت رسول الله وابا بکر وعمر وعثمان فهل ترى ها هنا من شيء. دا ستا تندي کې څه جوړ شوي دي؟ ما خو د رسول الله مبارک سره صحبت کړی دی، ما د صدیق صاحب سره، عمر صاحب، عثمان صاحب، علي صاحب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ټولو سره ما ملاقات کړی دی، زما په تندي کې څه ښکاري؟ ګورې صحابي مبارک بل چا په تندي کې ولیدله، رلې ور باندې وکړه چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام یو، زموږ په تندو کې دا نشته، نو ستاسو په تندو کې دا د کوم ځای نه را پیدا شوه. دا شان بی بی میمونه رضی الله عنها مصنف ابن ابي شيبه اول جلد 203 صفحه کې روایت ذکر کوي. یو سړی راغی ورته وایي اے بی بی میمونې رضی الله عنها، یو سړی دی هغه تندی په ځمکه لګوي د دې دپاره چې ټاپه ورکې پیدا شي. دا مبارک ورته فرمایي دعه لعله ملح، پرېږده دا سړی ریاکار دی، د سره کار مه لره. دا مبارکه دغې ټاپې ته د ریا نسبت کوي. نو عرض مې دا کو دارنګ صاحب ابن یزید رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي دی چې دا هغه روایت بحقی په دویم جلد 286 صفحه کې ذکر کړی دی. حمید ابن عبدالرحمن فرمایي كنت عند الصائب ابن یزید، زه د صاحب ابن یزید رضی الله عنه سره ناستم، اذ جاء رجل، یو سړی راغی، وفي وجهه اثر السجود، ګورم چې تندي کې ټاپه جوړه ده. فقال لقد افسد هذا وجهه اما والله ما هي السماء التي سمى الله تعالى. صاحب ابن یزید رضی الله عنه فرمایل دغه سړي د خپل مخ شرمولی دی، زما د خدای په ذات قسم وي دا هغه نښه نه ده
کم چې رب کریم ذکر کړی دا چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود دی په قسم سره دا خبر صاحب ابن یزید کوي چې دا غټاپه نه ده لقد صلیت علی وجهی منذ 80 سنه ما اثر السجود بین عینی اتیا کال کېږي زه سجدې لګوم زما په تندي کې نشته او نن یو سړی 2-3 ورځې بعد په تندي کې چاپی پیدا کېږي مبارکم په دې باندې رد کوي دا شان امام مجاهد رحمت الله علیه په مختلفو الفاظو په دې باندې رد کوي یو روایت کې وایي چې روایت ابن کثیر دی 4 جلد 103 نمبر صفحه ده د مبارک فرمایي قلت له ما كنت اراه الا هذا الاثر في الوجه منصور صاحب وایي ما مجاهد صاحب ته فرمایل چې دا ټاپه په تندي کې جوړیږي چې سیماهم رب کریم فرمایلی دي په مجاهد صاحب راته فرمایل ربما كان بين عيني من هو اقصى قلبا من فرعون ډېر کرتی یو سړی چې دا غزړه د فرعون نم سخت وي او دا هغه په تندي کې دا ټاپه پرته وي دا ټاپه نه ده مراد کم چې قرآن کې رب کریم د صحابه کرامو په نښو کې ذکر کړی دا د قیامت د ورځې رڼایي او روشنایي مراد ده دا نه ده مراد ورنه دا روایت فتح الباری اتم جلد 502 نمبر صفحه کې هم ذکر کړی دی او بل روایت کې وایي ربما يكون بين الرجل مثل ركبة العنز وهو اقصى قلبا من الحجاره ډېر کرتی یو سړي په تندي کې چې د زنګون د اوښ په شکل چاپه جوړوي هغه ګورې د هغه زړه د کاڼي نم ډېر سخت وي مبارک مجاهد صاحب هم په دې باندې رد کوي او اخره کې انس رضی الله تعالی عنہ مبارک یو خصوصي رد ور باندې کوي چې روایت معجمی کبیر ذکر کړی دی په اوم جلد 153 صفحه کې انس ابن مالک فرمایي انی لابغض الرجل واکرهه اذا رايت بين عينيه اثر السجود زه چې د چا په تندي کې ټونه ټاپه وګورم وې دغه سړي سره ډېر بغض کوم او دا سړی زما ډېر بدي راځي دا انس رضی الله تعالی عنہ مبارک او یا عبد الله ابن عباس صاحب یا عبد الله ابن عمر صاحب یا بی بی میمونه رضی الله عنها یا مجاهد رحمت الله علیه یا صاحب ابن یزید یا وغیرہ وغیرہ نور معتمد صحابه کرام دا ټاپی د خلکو په مخونو کې ګوري او رد ور باندې کوي کدا دا څه ښکلی اثر وي نو دا به انبیاء علیهم السلام کې پیدا وي څوک هم نشي ښودی چې د یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاریخ کې دا راځي یا سیرت کې چې د هغه مبارک په تندي کې اثر وچی یا د صحابه کرامو به موجود شوی وي د هغې مبارکانو نو البته بعضې به یو روایت پیش کی هغه دا چې زین العابدین سے په تندي کې دا اثر و هغه روایت صحیح نه دی روایت دا دی چې تندی نه و الاکمال فی اسماء الرجال ذکر کړی دي چې کان زین العابدین یصلی کل یوم 1000 رکعات ويسمى بذي الصفنات دته بذو الصفنات ویل شو روزانه به 1000 رکعات منځ کو ولی ورته ذو الصفنات وی لانه كان في ركبتيه مثل ركبه البعير داغه په زنګونونو کې داسې اثرو لکه زنګون دوه هغه روایت مستند زنګون راغلی دی هغه دوی زنګون بدل کې په تندي باندې هغې نه تندي ټاپه جوړه کړه د نیکانو ټاپې په تندو باندې هغه نه پیدا کېږي الټا د خوارجو څومره آثار چې موږ مطالعه کړي دي دا ټاپې د خوارجو په تندو کې پیدا شوي وي لکه من جمله د هغې نه ذوالخویسرو حاکم په مستدرک کې روایت په 3 جلد کې ذکر کړی دی ذوالخویسرا د خوارجو مشر دی د هغه په شان کې وایي کان رجل کث اللحیه ډکې ګیرې والا یو سړی و دوخیم الوجنتین غټ غټ غومبوري و اغور العینین جوړې سترګې وي او فرمایي وکانه بین عینیه اثر السجود د ذوالخویسرا په تندي کې اثر د سجدې ټاپه جوړه وه او ذوالخویسرا هغه سړی دی چې د هغه په نسل کې نبي علیه السلام ارشاد فرمایلی و چې داسې یو خلک به پیدا کېږي چې هغې به ډېر اوږده منځونه کوي روژې به نیسي خو د دین نه به وتلي خلک وي نو همغه د دوی د نکاح ذوالخویسرا په تندي کې دا ټاپه پیدا وه اوس په نسل کې هم دا ټاپې شروع شوي دي او د دوی په هغه مردارې نښې د زړونو هغه شقاوت او بدبختی چې دی خدای تعالی تندو ته راښکاره کړه یو عظیمه نښه په جسد کې موږ او تاسو ته ښکاره شوه چې د چا په تندي کې د اثر موجود و د ده په زړه کې لویه بېدیني پرته وي او د زړه کې د محبوب صلی الله علیه وسلم لویه عداوت او دشمني پرته وي هغه اثر خدای تعالی د تندي ته راښکاره کړی او دا شان یو شخص بل دی چې عبدالرحمن ابن ملجم المرادي دی د هغه په تاریخ کې لیکي مسند فردوس روایت ذکر کړي طبقات ابن سعد هم دا ذکر کړی دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه دی عبدالرحمن ابن ملجم المرادي په شهادت باندې رسولی او دا هغه سړی و چې نبی علیه السلام د ده په شان کې فرمایلي و چې اشق الناس دوه خلک دي یو هغه
چې د صالح علیه السلام موخه په شهادت رسولې ده او بل باغه سړی وي حضرت علي سے مبارک ته وایي چې تا به شهادت باندې رسي هغه څوک عبدالرحمن ابن ملجم المرادي کله چې حضرت علي سے مبارک شهید کو طبقات ابن سعد وایي وکان علی جبهه یسر السجود دغه عبدالرحمن ابن ملجم المرادي په تندي کې د اثر د سجدي دا ټاپه جوړه وا نو دا د اشق الناس چې محبوب علیہ السلام د بدبختو نه بدبخته سړی ورته ویلی دی چې عبدالرحمن ابن ملجم المرادي دی د هغه په تندي کې دا اثر موجود او دا شان مصنف ابن ابي شیبه یو بل د خوارجو او یا علماء یو وفد واقعه بیانوي په نهم اووم جلد کې وایي چې حضرت علي سے مبارک ترالل کله چې حضرت علي سے مبارک ورته وکتل وقد اکلت السجود جباههم وایي چې کتل نو د هغې تندي سجدو خوړلي یعنی تندوی هغه سجدو آثار ور باندې موجودو دا خوارجو دا هغه قوم دی چې د دې متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الخوارج هم کلاب النار خوارج چې کوم دي دا د جهنم سپي دي هندوان روسیان انګریزان د جهان ټول کافران هغه جهنم کې وي لیکن هغه به د انسان په شکل یا یو بل ځناور په شکل لیکن خوارج وهابیان غیر مقلدین وغیره د دوی هغه تالیسټ چې دوی ته لارې هوارئ دا به په جهنم کې د سپو په شکل باندې پراته وي د دې بېدیني او د دې نقصان مسلمان ته د هغې نورو کافرانو نه زیات دی نو عرض مې دا کوم چې افراط او تفرید د هغه لوی مرضونه دي چې د دې په وجه باندې خلک یې ګناه نه ګڼي لیکن لوی جرم دی نن سبا اکثر شیګانو کې هم دا ټاپې پیدا دي یا هغه خلک چې شیګانو ته لاره وارئ او شیګانو ته خدمت کوي د هغې په تندو کې هم دا ټاپې شته او زیات کر د خوارجو او څومره ډلې چې خوري د هغې په تندو کې دا ټاپې دي د یو څو خبرې مې مختصرا عرض کړي د زمانې د حال موافق اگر که محفل د معراج دی د دې متعلق سره ربط به نه لري لیکن دور داسې دی چې دغه ټاپه د هر چا په تندي کې مو ولیدله هغه شخص پسې منځونه مه کوئ هغې سره تعلق مه ساتئ د زړه هغه شقاوت رب کریم په تندي کې ښکاره کړی دی یو څو خبرې مې عرض کړې بې ادبي رانه وشوه عفه غواړم د ټولو صاحبانو مبارک سره رحمت الله علینا